همدارنګه د مصیبت په حالت کې په دې باندې انسان باید پوه شي چې دا د الله له طرف نه دی. یوازینی علاج یې څه شی دی؟ صبر دی. که زه او ته صبر ونه کړو نو څه به وکړو؟ آیا تر صبر پرته بله چاره شته؟ نشته، بلکل نشته. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ ناروغ ښه مریض شو. د طبیب د راغوښتلو په اړه د حضرت ابابکر صدیق نه پوښتنه وشوه چې آیا طبیب او ډاکټر درته راوغواړو؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمیل چې زه طبیب کتلی یم. خلکو ترې پوښتنه وکړه چې څه درته وویل؟ ابابکر صدیق ویلې چې طبیب الله وایي زما چې څه خوښه شي هغه زه کوم. صبر وکړه، هو الله ته صبر وکړه او خپلې غوره پایلې ته انتظار وباسه، ځکه چې د صبر میوه خوږه وي. خپل ویښتان مش کوه، د خپل مخونه مش کوئ، د خپل جامې او ګریوانونه مش کوئ. د مصیبت په حالت کې صبر وکړئ او دا وګڼئ چې دا د الله له طرفه دی دا مصیبت، او د دې ښې پایلې ته انتظار وباسئ چې هغه جنت دی او اجر و ثواب دی چې الله پرې درکوي. تاسو د علماو کرامو د صحابو کرامو سیرتونه او کتابونه ولولئ چې د غمونو انبارونه به د هغو په سرو پرېوتل، خو د حق لپاره به کله لکه د غرونو ثابت ولاړ ول. خو د حق لپاره به لکه د غرونو ثابت ولاړ ول. یوازې دا نه بلکې د مصیبتونو مقابله یې کوله او حوادثو ته به یې ننګونې ورکولې تر دې چې د غمونو له ترږمو به په راوتو بریمن شول. الله به هغوی کامیاب کړل.